بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. رواه الحاكم في المستدرك وصححه. لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نږدې ده چې زما امت د تیرو امتونو په هغو رنځونو اخته شي چې د هغوی د تباهي او هلاکت سبب ګرځېدلي وو. صحابه پوښتنه وکړه چې د تیرو قومونو رنځونه څه؟ ای د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په دنیا نه مړښت، یو په بل غټه ویل، د هر څه ډېرول، په کاروبار کې د یو چا د مال یا توکي بیه لوړول، یو بل بد ایسول، او یو له بل سره حسد کول چې انجام به یې تیری او تجاوز او خپلمنځي جګړې او جنګونه وي. د دې حدیث روایت حاکم په مستدرک کې کړی دی او صحیح ګڼلی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.